د ویډیو شوټینګ شروع دی او شهاب صاحب دی را سره روزمین شاه یوسف دی محمد علي دی اختیار شاه عمران وفا دی شهاب صاحب جی دا اوس موږ چېرته ځو یاره دا اوس مونږه چې کوم دی نو د دې روزمین شاه د یو غزل د ریکارډینګ لپاره ځو خو داسې ځای ګورو چې ډېر ښایسته ځای مونږ ګورو خو د ښایسته ځایونه دي لکه روزمین شاه چې څنګه ښایسته دی که نه داسې یو ښایسته ځای دا خبره دې ټیک ته نو بس بیا خو راځئ په دې جاخو کې اورې ټیک بیا به ورسره ګورو او دا دې پکې نه وي چې دا پروګرام د څه دی د منظورو دا پروګرام د منظور وسان په خوشحالۍ کې دی او نن مونږ د هغه میلمانه یو او الله دې په داسې ډېرې خوشحالۍ راولي او ډېرې الله دې مونږ له داسې د خوشحالو د ژوند د تېرولو ډېرې موقع راکړي او خوشحالي ښه دي چې مونږ پکې یو ځای کېږو چې مونږ پکې یو ځای کېږو یعنې بیا خو ته د انځر ګولې ګوره ته خو د سره په نظر نه راځې انشاءالله چې ستاسو لپاره به هر ټیم دا زمونږ د بونیر غرونه دی وروره دې ته تاسو کتی شئ ښکلی موسم د سپرلي دی عمران وفا راغلی دی دوبۍ نه دا زه وایي زه سپرلي له وي پړومبي ځل ځم وي دوبۍ نه وي کتل ته وی بس څنګهول به نور نه کوې ویزه راته لګوه او ټیکټ راخلم وي چې ځمه نو بس هغه هم ځان را رسولی دی هغه نه پکې هم ساور انشاءالله اوس مونږ اوچت ځای ته راوختو بهي شاته وګوره روزمین شاه صاحب ته غزل یاد شو د سپرلي یوسفزي صاحب غزل دې یاد کو ګرځو به نو شاعران خو به نختر او د ګاټانو په سر سیکې شخاب صاحب نه بالکل دوی خدا سکون هم په دې غرونو کې دی که نه یو شاعر چې ویې لیونیه تا ته چا وایي چې ته ښار ته لاړ زما یقین دی په ځنګل کې هېڅ بلا نه خوځي دا شعر بیا ووایه د نږدې نه دا غالبا دانش صاحب دی هغه وایي ای لیونیه تا ته چا وایي چې ته ښار ته لاړ شه زما یقین دی په ځنګل کې هېڅ بلا نه خوځي نو نن سبا سکون په دې غرونو کې دی که نه کلو کې ښارونو کې خو ګورې بلاګانې دي مصیبتونه دي الودګي ده تکلیفونه دي دا زمونږ یار عمران وفا یو څو خبرې یاره سلامونه ټولو ته نیکې هیلې او کرامات ملګرو ډېر خوندور پروګرام را جوړ کړی دی سپرلی دی موسم هم ډېر ښکلی دی احساس صاحب دی نور ملګري دي بلا ټول چکر نه راغلي یو احساس زه خو ستړی ډېر شوم یو شعر خو د سپرلي په حواله کو درته یاد دي یاره دې څه پته نه دي یاد خو لیوني موسم له یاره لیوني کلي ته راشه او څه په خپل پیر بابا دی غواړم نه لیوني موسم دا ګانه دا غواګانې زه خو خپل نه یم احساس صاحب سپرلي راغلي یو سپرلي له به پیر بابا ته غواړي یاره نه د بونیري احسان نه ده که نه شعر نو بس تا نه به مونږ شعرونه مورو غزلې به او دې ټولو ملګرو ته به انشاءالله چې دا ویډیو مونږ وړاندې کوو چې دوی خوښې ځکه زموږ په ټولنه کې اوس ډېر وخت پس نوی کس راغلی دی خلک باید د شعر ځکه چې مونږ خو دومره ووایو چې خلک وایي دی به مغه شعرونه وي دا دی درون انسان ټولو ملګرو روزمین شاه یوسف ته مینه سلامونه نیکې هیلې او د سپرلي په حواله به او د غر د غوړګي دي او چنارونه دي نو چې یو ښکلاګانې د سپرلي پکې لاشته دی چې چنار نختر غوړګي پکې لاشته ډېر ښه دی او د بونیر د ښایستونو به څه وایم کوی کاپ ته خاپیري پکې لاشته دی واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی او دا زموږ سره زموږ نوی ملګری محمد علي خپل کار روزګار کی او د دې سړي نه به هم یو شعر اورو یو غزل اورې او په ده نه به هم اورو محمد علي تیار یې که خیري ټیک ته راځئ ځای سیکوی اوسم دوسته مخامخ وګورئ نختر ته نه اوس خو مونږ ځای ګورو فلحال اوس مونږ هغه ځای خوښ کړي د ویډیو دپاره نو مطلب دا دی چې د الله تعالی مسلمانانو د خدای قربانو دا ویډیو چې ګورئ نو لکه کمنټس هم ښه دي خو شیر کوی یې مو لکه ټیک شو جو شعر او غزل خو مونږ لیکو خو د دې دپاره چې دا ټول کم د وطن او د بار ملکونو مسافر دي چې دوی ته خوند واخلي لکه دې ویډیو له مونږ دغې کتې ځای نه شروع کړ له ګرځو صحیح ځای ګورو اول چې ویډیو کوالټي ښه راشي او تاسو یې وګورئ او ریکارډینګ دی د یوسفزي صاحب د یو غزل چې هر یو ملګري به ته یو انتخاب شعر وایي او بیا به پکې د وفا هم پوره ریکارډینګ کوو داسې شخاب صاحب دی هغه نه پکې اورو نو انشاءالله او دا پروګرام سپیشلی د منظور وسان د واده د خوشحالۍ پروګرام دی او په هغې کې راغونډ شوي یو نو بس شخاب صاحب خبره ټیک ده چې سپرلي موسم دی د دې ژوند نه خوند اخیستل پکار دی فلحال زموږ سره اوسئ